افغاني پیغلې جنتي ښکلا او افغاني درنې جامې هغه څه دي چې د بېشماره خلکو زړونو ته لار کوي. اینی پیران هم کس اینی پیران دامان جولیست، جولی سابقه نونه از پیرانای سابق کنده میشه. ایره کاملا جدید جورش کردیم و اینی هم دامنک چرمدوزی است که سرزنا نو جورش کردیم دوخته میشه و ده استفاده کردیم. اینی هم این ریشه میگن موردوزی است، لب دامنش کار کردیم و اینی کمربندک چون سرشانه موردوزی سرزنا نو جور کردیم. اینی سرشانه هایش هم نو جور کردیم و یخن از جام کس والدوزی است. کار خز نیست از والا خزم پیرانای سابقه کندیم شستشوی کردیم ده استفاده. افغاني کلتوري کالي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنګونه لري چې د وخت د مود سره سم په هره بڼه باندې جوړېدلی شي. این پیران بخمال برفیز کار کردیم و توتای کار میبینه از خانک‌های تاتاری میگن به نام تاتاری از غزنی میاد از او استفاده شده کلش دزدوزی است و این یخن که از بلوچی است. افغاني دودیز کالي هغه کالي دي چې اوس په نوې بڼه باندې جوړیږي. دا هغه کالي دي چې یوازې ټوټه اخلي او بیا ورباندې پخوانۍ فیتې غاړې او لمنې لګوي چې ډیری اوس رواج شوی دی او یوازې په محفلونو کې نه اغوستل کیږي بلکې په رسمي ځایونو کې هم اغوستلی شي. هم درنې جامې دي او هم زمونږ پخوانی دود دی. این چیزها که مردم در پیران یا کالای خود میدوزه اگر کدام روز دلش نشد از نمیپوشید پس که بره اقلا اگر 2000 خرده باشه پس 1500 پس فروخته میشه پیسهش نمیسوزه چرا که کار دست است هر دکاندار رو خوش داره که بخره.